تره تیزک حیرانوونکې ګټې. سلام او نیکې هیلې ښه راغلاست زموږ فیسبوک پاڼې ته او یوټیوب چینل ته. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ. تره تیزک له ګټو خبر شئ او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلئ ترڅو روغ او جوړ اوسېږئ. تره تیزک یو شین بوټی دی چې تخم لري. په تره تیزک کې 200 ملي ګرامه کلسیم، 140 ملي ګرامه ویټامین سي او ویټامین ای، ویټامین بي او ویټامین ایچ، اوسپنه، ګوګړد، فاسفورس، مګنیزیم وجود لري. د تره تیزک ګټې: 1. د میکروب ضد دی. که چېرته د انسان په بدن کې میکروب وي، تره تیزک کولی شي چې د دې میکروب مخنیوی وکړي. 2. د وینې سپین کرویات پیدا کوي. 3. اشتها خلاصوي. که چېرته څوک اشتها نه لري، کولی شي له تره تیزک څخه ګټه واخلي ترڅو اشتها صافه شي او وکولی شي هر ډول خواړه وخوري. 4. طاقت زیاتوي. 5. ویښتو ته قوت ورکوي او د ویښتو د رژېدو څخه ساتي. 6. د وینې فشار کموي. که چېرته څوک لوړ فشار لري، تره تیزک کولی شي چې د هغې فشار کم کړي. 7. بول یې ډېروي. 8. د ریګ د پښتورګو او مثانې څخه خارجوي. 9. د چونګښې د ناروغۍ ضد دی. 10. د وینې فقیر ته زیاته فایده لري. 11. د نیکوتین ضد دی. د زنګون دردونه ختموي او په ګران افغانستان کې تازه خوړل کیږي او په نورو هیوادو کې د تخم یاد شوې ناروغۍ لپاره خوري. یو قاشقه د تره تیزکو تخم په 1 ګیلاس شیدو کې سهار په وچه خوړل کیږي. پام وړ: هغه کسان چې د معدې تیزاب یې ډېر وي او د معدې حساسیت لري، هغه دې نه خوري. او هغه کسان چې د وینې فشار یې ټیټ وي، هغه دې هم نه خوري، ځکه چې تره تیزک د وینې فشار کموي. د زړه سوځېدلو او د بد هضمۍ په مخنیوي کې مهم رول لري. 7. د زکام مخنیوی کوي. تره تیزک وینه تصفیه کوي او هغه څوک چې د ګردې تیږه لري، تره تیزک ورته ډېره فایده رسوي، حتی تر دې پورې چې د دې تیږه له منځه وړي. او هغه کسان چې چاغ دي غواړي چې لاغر شي، کولی شي تره تیزک خپله غذا کې وخوري ترڅو ډنګر شي او خپل وزن له لاسه ورکړي. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو وکولی شئ چې زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.